د عامه روغتیا وزارت واکپال په دې خبریناسه کې د روغتیايي مرستو په وړاندې کولو کې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو له کړنې نیوکه کوي او له دوی څخه غواړي په دغه بهیر کې روڼتیا په پام کې ونیسي. د نور جلال جلالي په خبره د خوړو نړیوالې برنامې ښځو او ماشومانو لپاره 6950 ټنه بې کیفیته خوراکي توکي ویشلي دي چې نه یوازې خوراکي معیارونه په پام کې نه دي نیولي بلکې په ځینو برخو کې د کارولو وړ نه وو او ان وژونکي وو. خو متاسفانه دغه لوی مقدار مواد چې افغانستان ته د بشري مرستو په نامه راوړل شوي د خریدارۍ په مهال د خوړو د خوندیتوب معیارونه په نظر کې نه دي نیول شوي چې په نتیجه کې سترې اندازه مواد افغانستان ته د راوړلو په وخت کې خپل کیفیت د لاسه ورکړی دی او د استفادې وړ نه دي. ښاغلي جلالي زیاته کړه د ملګرو ملتونو پراختیايي برنامه هم د ساري ناروغیو له هغې ډلې نري رنځ، ایډز او ملاریا د تشخیصي کیټونو په ویشلو کې لازمه دقت نه دی لرلی. د نوموړي په وینا دغه سازمان په 26 ولایتونو کې د نري رنځ تشخیصي کیټونه ویشلي دي چې ډیری یې تاریخ تیره و. چې د اسنادو ثبت شوي ځانګړتیاوې د حقیقي کیټونو سره سمون نه لري او د ځینو تشخیصي کیټونو په ترکیب کې د الکول اسید د ختمېدو نیټه ان ایکسپایر موده تیره شوې ده. همدارنګه د کیټونو د بیج نمبرو او د لومړۍ ثانوي بسته‌بندۍ د نیټو ترمنځ هم مغایرتونه لیدل شوي. بل پلو دغه وزارت ټینګار کوي چې بشرپاله مرستې باید یوازې د خلکو رښتینو اړتیاو له مخې او له سیاسي ملاحظاتو او یا هم بهرنیو لاسوهنو پرته ترسره شي تر څو روغتیايي خدمات په اغېزناکه رڼا او عادلانه توګه د هېواد ټولو وګړو ته وړاندې شي. روغتیايي خدمات یا هم زموږ څومره چې دلته مرستې دي دا باید سیاسي نه شي او د افغانستان ولسونه څومره چې هغوی اړتیا لري باید په دغه برخه کې ورسره همکاري وشي. البته که چیرته ځینې سازمانونه یا ادارات د افغانستان د روغتي سیستم سره خپلې مرستې کموي د لپاره به انشاءالله موږ په بدیلو لارو باندې کار کوو. اوس هم زموږ څومره چې مرکزي سیستم د روغتیا ده د بي پی ایچ اس او پی ایچ اس خدمات هغه مسلسل روان. د عامه روغتیا وزارت د مسؤلینو په خبره د درملو وارداتو تولید او ثبت لپاره GMP نړیوال معیارونه تطبیق کیږي. دوی ټینګار کوي چې تر اوسه 123 بهرني شرکتونه او 260 درمل ثبت شوي دي او له کورني تولیداتو څخه ملاتړ پراختیا موندلې. د یادونې وړ ده چې تر دې دمه 123 بهرنۍ د درملو کمپنۍ او 260 قلمه تولیدي درمل د ارزونې په پایله کې ثبت شوي دي. یعنی دا هغه درمل او کمپنۍ دي چې په اصولو باندې برابر وي او د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت د درملو روغتیايي محصولاتو طرزالعمل مطابق هغوی خپلې کړنې عیاري کړي دي. د عامه روغتیا وزارت دغه راز زیاتوي چې د خوراکي توکو د خوندیتوب برخه کې هم پراخ اقدامات ترسره کړي دي. د دوی په وینا څه باندې 3000 وارداتي جوپو ته د بازار مجوز ورکړی خو 280 جوپې منفي پایلو سره رد شوي دي.